ابو هريره سے فرمای نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورځ وروته موږ سره خبره جمعه کې کوله وی دی وخت کې شکل راوته د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په غاړه کې او صادر او شغړې شډلو ویو باندې چونی ولا کښ کې تر دې پورې چې محمد رسول الله دا مری مبارکه تک سره شو لکه یو شډل شي او د شاپ د غاړه کې وبل سړی ته کښ کې نو هغه باندې داغونه جوړیږي او به ویل چې یا محمد یو دوه کانو باندې ما سور کا باندې دوه کا مال راکا په دې کې په باندې چې بریو باندې کجوري بریو بل اور بشي وې د الله نبی دې ملګرو لا دې شل شو وکاته نو نږدې وشم دې ورو دانګو ځکه دغه به دې وکړه دا د الله نبی ویل چې لکه په هر سړي باندې ما دا خبر لازم کړی د چې په خپل ځبانه ودري حرکتونه کوي وې مونږه چې په ځای باندې شو ودرو ته به دا ګمان کوله چې په یو پړي باندې شړې پیرلې شي د رسول الله خبر انتظار مو کو دغه اهتمام واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يسړي رسول الله اشاره وکړه چې دا سړی بوز او دله دوه خان ورکا چې دیو نه کجوري وي او د قشم به یو باندې دا خرمای وې ایسه موږ دا سړی په دې طریقه باندې پرې خو د انتقام متوانه خصو کبل سړی وي چې لکه زه ګورم مشره ما عثمان د مری تاسو را خیر کړو دا مراقبه کړم مجاهدین له ملګرو لوي چې لکه چپکه سړی ال پړخ واړه وي بلکې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری دې خبر نه منع کړ چې دا غن انتقام ولې ورته ویلي چې دله دوکه خان بار ورکه یو د کجورو نه د قربان اډک او بل د قشند وربوشه زموږ رسول الله څخه ثابت شو انس بن مالک فرمای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس نبی کریم علیه السلام بټول انسانانو کې ډېر کیسا وکانه اجود الناس بټول انسانانو کې ډېر سخی وکانه اشجع الناس بټول انسانانو کې بهادر د کمال ټول څه بدونه به زمونږ الله راځم کړی و یو ورځ مدینه منوره کې आवाज ورګی درګه خلک یې لکه څه بلاده مصیبت دي نو ار سړي منډه کړه دې आवाज په طرف باندې چې درګه چې شهر روان دي وی رسول الله دغه خو نه راغی ملګری لوي چې لم ترى او مېریږي او د ابو طلحه یو اسو باغ باندې دا سورج زینه مر باندې راو او د محمد رسول الله په غاړه کې ودا تور پرتا و وی چې کوم واقع دغه خو نه راغی ملګری لوي وجدناه بحر وانه لبحر دا خو سم بحر د تیز روانو نبی صحابه فرمایي چې دې خبر نور څه هیڅ سروي داغه مخله شوی نه تاسو وګورئ په دې حدیث کې انس بن مالک فرمایي چې رسول الله سخیو دغه باوجود ګور ډېر بهادر مو لکه یو ځکه आवाज ولګي چې لکه دهشت راغی مصیبت راغی دشمن راغی خلک منډه وي تیک تک رسول الله بیرته راګرځیدل او مرګ له اطمینان ورکی چې خیر او خیرت د هیڅ خبره بده کې نشته دلیل له بدی باندې چې محمد رسول الله واځي دې مال ورکړه نه کوله بلکې هغه د سر ورکړم کوله معنا دا چې د مصیبت ځای له وردانګل که دشمنانو شرط راګیرو خدا راګیریدل د دوه صفاتونه بده کې موجود و کله چې صفات په انسان کې موجود شي دا سړی به جنت الله ور داخل کی